سلامونه د زرا رادیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ تمه ده چې ټول به ښه یاستئ. دوستانو د ژمنې سره سم ادبي بنډار خپرونه پیل شوه. د خپرونې کوربه د تیر په څیر زه احسان وطن دوست یم. دوستانو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ادبي بنډار خپرونه د یو شاعر ژوند ته ځانګړې شوې ده. د شاعر په ژوند د شاعر په فن باندې سره غږیږو. نن ورځ مې خپرونې ته خپل همکار راغوښتی دی. دی به څوک وي؟ تاسې د غږ د نوم سره آشنا یاستئ. د راډیو په بخش کې خبري سرویس پر مخ وړي، د سهار پیل پر مخ وړي. تاسې به پوهیږئ چې دا به څوک نو او په ټلویزیون بخش را سره بیا څوک دی چې کومه خپرونه وړي؟ د خلکو غږ خپرونه. درد صاحب را سره دی، هارون درد صاحب ستړي مشئ. ډیره زیاته مننه وطن دوست صاحب، له تا نه هم ډیره مننه چې نن دې په دغه خپله خپرونه کې ما ته وخت راکوو. زه دې دلته میلمه کړم په ځای د دې چې شاعران ورونه د ځان سره میلمانه کوئ، ولې تا موږ د دې جوګه وګڼلو چې د خپرونې ته دې راوستو، دلته دې د ځان سره میلمانه کړو. نور به موږ هم د زړه خوالی له تاسې سره کوو، تاسې به له موږ سره د زړه خوالی کوئ او لیدونکي به ویني. د خیر ډېره مننه. درد صاحب ومې غوښتل چې ستاسې پېژنګرو او معرفت د زلا ټلویزیون لیدونکو او د راډیو اوریدونکو سره وکړم. نو په دې خاطر له تا هم ډېره مننه چې بیا زما غوښتنه دې ومنله او قیمتي وخت دې ضایع کړ، زما خپرونې ته راغللې. زما خپرونې ته به په خپلو خوږو الفاظو باندې رنګ ورکوې، لیدونکي به او اوریدونکي به خوشحاله ساتو. درد صاحب دا راته ویوه په لومړیو کې څه احساس کوې چې زما سره زما په خپرونه کې ناست؟ نو وطن دوست صاحب احساس خو مرده زه داسې یم چې زه ډېر خوشحاله احساس کوم، ځکه نور کله چې دغه برنامه یا دغه پروګرام زه ریکارډ کوم د کیمرې نه شاته یم، نو زه د دې پروګرام نه ډېر خوند اخلم. هغه خوند چې ما به د کیمرې شانه ده او د دغه برنامې اخیسته، اوس نه چې لایف مخامخ ناست یم د لیدونکو سره او بیا د تا سره ناست یم او لیدونکي موږ او تاسې ویني، نو زه بیخي خوشحاله یم، ډېر ښه د خوشحالۍ احساس کوم. ښه ډېره مننه. دوستانو هارون درد را سره دی. د درد صاحب تخلص درد دی، خو انشاءالله او ماشاءالله باید ووایم چې دومره دردمند نه دی، ځکه ما سره ډېر وخت پاتې شوی دی دفتر کې. ورونه یو ملګري نه، ورونه یو موږ په یو دفتر کې د یو بل د زړه رازونه را سره دي. نو انشاءالله تر څنګه چې نوم دی او تخلص دی داسې درد نه لري. خو درد صاحب په لومړي سر کې راته دا ویوه چې درد تخلص دی څنګه غوره کړه ځان ته؟ دا خو وطن دوست صاحب ډېره غټه کیسه ده، خو زه به یې په لنډو کې درته وکړم. د زلا راډیو سره تقریبا د 9 کالو نه وړاندې خبره ده. زه په اووم صنف کې وم د پوهنتون البته د لیسې د دور. د راډیو سره مې مینه وه، راډیو سره به مې اړیکې نیولې، بس خپل غږ به مو د راډیو سره شریکوو. د اووم صنف نه دی به بیا زما د ژوند په زده کړو کې او په ښو خاطرو کې بیا تا ته زه ووایم چې کله مې چې د راډیو سره اړیکه ونیوله نو یادېږي مې دومره چې شګو محل خپرونه وه او لطفالله خاموش په خپرونه کې ناست نو زما تخلص ما رشید یاد کړ تخلص مې. بعد د هغې نه چې ما کله خبرې خلاصې کړلې، شعر مې ویو، یو ترنم مې وکړ، البته په هغه خپرونه کې ډېر پخوا مې ترنم شو کولی، اوس خو ترنم نشم کولی. نو بیا یو ملګري راته زنګ ووهو چې زما یو ملګری دی او ډېر ښه شاعر دی په ننګرهار کې دی، هارون درد تخلص کوي، که چېرته تم دا تخلص دی درد کې نو ډېر ښه درسره لګېږي. بلکل نه، دا تخلص تا سره ډېر ښه به برابر شي. او که درته ووایم ډېر زیات دردېدلی یم په د افغانستان په وګړو باندې، د افغانستان په خاوره باندې، په خپل وطن باندې او په خپلو ولسونو باندې. دا درد او دغه فریاد چې زه د ولسونو اورم او د خپلې خاورې دغه درد چې دا کومې ناخوالې تاسې اوس وینئ چې دا په زموږ ستاسې په خاوره کې روانې دي او زموږ ستاسې په هېواد کې روانې دي، نو همدغې مجبور کړم. او بل دغه دوست مې چې ستا غوندې یو دوست مې و، هغې راته د تخلص غوره کړه، نو ما هم د هغوی فرمایش ومنه، دغه تخلص مې کېښوست. مننه، ډېره زیاته مننه درد صاحب. کور ودان دوستانو یو نقل باید درکړم چې درد صاحب نو داسې خوږه زمزمه کوي چې هیڅ مثال نشم وړاندې کولی چې دا څه رقم زمزمه کوي. زمزمې به ترې نه هم اورو، خاطرې به ترې نه هم اورو او نورې کیسې به ورسره هم کوو. درد صاحب زلا سره چې یو ځای شولې، څه احساس مو کو دې کورنۍ سره چې یو ځای شولې، دې غړو سره چې یو ځای شولې؟
زه به داسې ووایم چې د ژورنالیزم د مسلک سره شوق او علاقه چې وه دا زما د 9م صنف څخه شروع شوه. په کورنۍ کې مې همدغه غږ کړی و چې زه که زده کړې کوم تر 12م نه فارغېږم، بعد هغې نه زما به د لیسانس تر کچې زده کړې په ژورنالیزم کې وي. نو دی مې د ژوند ستر ارمان و، هغه الله تعالی پوره کړه. د لیسې چې فارغ شوم امتحان مې ورکړ، نو د کانکور د لارې نه ژورنالیزم پوهنځي ته راغلم د ننګرهار. البته دغه پوهنځی مې ښه په مینه ښه په شوق ولوست. ستاسې غوندې ملګري وو چې ډاډ یې راکړه، تشویق یې راکوه. زه یې دې ته وهڅولم چې په آینده کې یو ښه خبریال جوړېدلی شي. ما د یو بلې رسنۍ سره کار کوه، د دغه جریان نه به هم تاسې خبر یاستئ. هغې سره مې کار کوه. زه چې کله دلته به راتلم سټډیو د خاطر دلته به مې ریپورټ ثبتوه. نو یو بله رسنۍ وه پکتیکا کې، هغه ته مې ریپورټ کوه. نو دلته ملګري او لکه مخکې چې تا وویل چې ملګري نه یو ورونه یو، د دغې ورونو او د دوی هڅې وې، زیار او کوشش و چې غوښتلې چې دی دلته زموږ سره کار وکړي او زموږ د دغې کورنۍ غړی شي. نو هغه و چې زم د دغې خپلو ورونو د دغه خپلو ملګرو په همکارۍ او په هڅو باندې ځلا راډیو شبکې ته راغلم او دلته مې خپل کار پیل کړ. نو دا زما دپاره بیا زما د ژوند د پرمختګ لپاره یوازینی ځای به همدا وي. زه فکر کوم چې زه به د همدې ځای نه پرمختګ کوم د ژورنالیزم د لارې نه، او مخکې به ځم. ډېر ښه د خوشحالۍ احساس کوم چې اوس د ځلا راډیو. ډېره مننه. درد صاحب که څه هم لیدونکي او اورېدونکي دي د غږ سره اشنا دي چې هارون درد د ځلا راډیو ټلویزیون سره یو ځای شوی دی، په همدې کور کې ژوند کوي. خو کیدای شي ډېری اورېدونکي ستا د ژوند نه نه خبره، که لږ په لنډو ټکو کې خپل ځان راوپېژنئ چې چېرته مو خاپوړې کړي دي، د خاپوړ کلی مو چېرته دی، ښوونځی مو چېرته ویلی دی، بیا د ښوونځي د فراغت وروسته نو زده کړې تر لیسانس تر کچې رسولې دي. دغه کیسه راته وکړه. وطندو صاحب دا کیسه خو داسې ده چې درېیم صنف کې به البته درېیم صنف پورې مې په ننګرهار کې د عبدالوکیل په لیسه کې زده کړې کړې دي. او د هغې نه وروسته چې کله مونږ کونړ ته راغلو، په کونړ کې دلته زه د کیرالې په متوسطه ښوونځي کې شامل شوم، البته په درېیم ټولګي کې. همدا زده کړې مې ابتدایي زده کړې مې هلته وکړې. بعد له هغې دلته د عمرا خان لیسې ته راغلو. بیا د لیسې دور کې چې نو تر 12مه زده کړې مې په عمرا خان لیسه کې وکړلې. له هغه وروسته همدغه ما چې څنګه چې مخکې مې درته کیسه وکړله، د کانکور په 92 کې، البته په 92 کې زه د لیسې څخه فارغ شوم. په 92 کې چې کله مې د کانکور امتحان ورکړ، نو د 209 اتیا نمرو په اخیستلو سره زه د ننګرهار ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب شوم. دغه پوهنځی مې ښه په شوق او ښه په علاقې سره وایي، ځکه مینه مې وله دغه پوهنځي سره، شوق مې وله، دغه مسلک سره مې شوق و. او د نوم سره خو مې اشنا دي ټول ملګري. نو نوم مې هارون درد دی، اوس فعلا په اسداباد خادم کې اوسېږم. درد صاحب دا راته وویل چې په کورنۍ کې څو غړي یاستئ؟ ته یې مشر یې کشر یې؟ د کورنۍ غړي خو به درته ووایم چې د ورېندارانو سره، البته د ورېرونو سره او د ورېرو سره تقریبا د کورنۍ ټول غړي مو 2-3 نفر جوړېږي. او بیا نو په ورونو کې چې یو مونږ الحمدلله 2 ورونه یو، 3 رانه کشران دي، 3 رانه مشران دي. یعنې ته یې منظومه یې؟ زه منظومه. منظومې فکر کوم ډېر خوږي. نه لږ نازولی یې. که زه ووایم ګوره زه هم همداسې. نو بیا خو زما ستا جوړه شوه. بلکل زما ستا خو مخکې نه جوړه ده. ډېره مننه. نو خیر خو دې دی؟ او بلکل بېچاره داسې ولاړ دی. دی به مې یوه ورځ دغه شانتې خپله بلکل. نو دوستانو د کیمرې په بخش کې را سره بیا ظاهرالله ستومان دی. ستومان هم ډېره مننه چې دلته زیار باسي او زموږ سره ملتیا کوي، خو د کیمرې تر شا او نن نو دا ادبي بندر کیمرامین چې دی، کیمرامین دی. بلکل ډېره مننه. نن یې کیمرامین نو ظاهر ستومان دی، کوربه یې هماغه دی، میلمه را سره دا دی. خو نن مې په خپل کور کې یعنې د کورنۍ غړی مې میلمه کړی دی. دا ډېره جالبه ده. بلکل. درد صاحب د مسافرۍ کیسه راته وکړه. پوهنتون ته لاړې، نابلده وې، که څه هم مسافري به دې کله نه وه کړې. مسافري سخته وه، اسانه وه؟ دغه ژوند څنګه به؟ په دې کې خو ډېرې زیاتې خاطرې دي. کله چې پوهنتون ته کامیاب شوم، زما سره مې بل ورور وارث سیرت هم ما هغه د یو صنف نه فارغ شو، البته په لیسه کې.
نو یو ځای کامیاب شو کله چې له کوره وتلو هغه یو څه خفه و ډېر خفه و البته ژړلې یعنې جوړه مو بېلېدله سره نه جوړه مو داسې بېلېده چې د کور نه وتلو خو هغه لغمان ته ته او زه ننګرهار ته خفه و د هغې زړه نه و چې دی لږ هغه مسافرۍ کې خفه کېږي که نه نو زه چې کله لاړم پوهنتون ته د لیلې کارت مې واخیسته نو اتاق یې راته په ګوته کړه چې دا ستا اتاق دی او دا یې کلي او زه ورشه نور ملګري به دې راځي چې هر څوک در سره جوړ په اتاق کې در سره څوک ملګري شوي نو چې اتاق مې خلاص که اتاق ته داخل شوم چې ودرېدم داسې دا اتاق ډېر داسې بل بل رقم ته راته معلوم شو نو بیا مې دې ذهن ته یو نعت دی البته او که نظم دی مې ذهن ته راغی داسې و چې مورجانې ستا په جدایۍ راته جهان شو بدل نه نه دا خو ویل غواړي که نه همداسې مې ویلی نه داسې دې چېرته ویلی و ته خو چې په لاره روان یې ته یې څه رقم وایي ښه مې داسې ووایي و بیګ مې همداسې په شا و نه نه زما خبره دې ګوره هېره کړله دغه مورجانستا په جدایۍ راته جهان شو بدل که همداسې دی که نه بلکل تا طرف نه زمزمه کوې زمزمه به یې کوم درته خو کله چې اتاق ته ننوتم ودرېدم همداسې نو دغه بیتونه مې ذهن ته راغله داسې مې ځان سره راواخیستل خدای شته ډېر مې پکې ژړلي وو چې مرجانې ستا په جدایۍ راته جهان شو بدل ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل مرجانې ستا په جدایۍ راته جهان شو بدل ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل همدې سره یو څو بیتونه نور مې خو زه همدغه مې همداسې ویل خو مازدیګر شو اتاق مې بند کړ هېڅ څوک رانه ما داسې فکر کو چې کیدای شي نور څوک رانه شي نو بیا خو ځان ته یېرېدلم هم شپه راتله نو همداسې سیند غاړې ته لاړم خو زه دا د خفګان لحظې دي او تېرېږي بیا نو بل ملګری راغی چې ما د اتاق په دروازه خپل نمبر لیکلی او زنګ یې راته وویل چې زه هم تا سره اتاق کې یم اتاق بند دی ما سامان راوړی دی نو چې اتاق راته خلاص کړي بیا نو ژوند ښې ښې خاطرې پکې وي بدې خاطرې پکې وي ځکه 4 کالو کې یو سړی چې په یو ځای کې اوسېږي حتما خاطرې به لري یا ښې یا بدې خو ډېرې بیا ښې وي درس به کله چې د کور نه ووتلې د مسافرۍ او بستره دې په شا کړله چا پسې ډېر خفه وي دا خو که چېرته ته هم داسې تا تللی د کور نه وتلی که نه نو زه فکر کوم چې کیدای شي بیا د کورنۍ هغه په کور کې چې کوم چرګ مو ساتلی هغه پسې مې سړی خفه کېږي خو دا داسې مسافري نه وه چې زه د ډېر لرې لاړ شم یا د کورنۍ نه د کلونو کلونو مسافر شم د ننګرهار او د کونړ مسافرینو بیا نه طبعا خو خیر که د یو کور نه بل کور ته سړی مسافر کېږي بیا مسافري ده طبعا ته مزدورۍ پسې نه تللې درس دې ویلو پوهنتون ته تللې خو بیا هم سړی خفه کېږي مسافري ده بلکل نو کله چې د گیټ دروازې نه وتلم نو بیا مورجانه مې راته تر اخره ولاړه هغه پسې بیا ډېر زیات خفه هغه وخت کې مې ډېر ژړلي نو خامخا دا خو بیا سخته ده سخته ده بلکل ستومان ته وګوره اوس هم ژاړي ښه نو درد صاحب دا خو دې دا کیسه وه که نه درسونو کیسه وه چې لیدونکي را سره خسته نه شي نو څه راته وایي کوم غزل راته زمزمه کوي کوم سروکې راته زمزمه کوي څه راته وایي زمزمې هم پکې شته او داسې زمزمې دي چې نو دا خو ادبي بنډار کې شاعر مېلمه وي بیا هغه زمزمې کوي دا څنګه شي نه ګوره دلته زیاتره شاعران هم ما سره داسې مېلمانه شي چې زمزمه نه شي کولی هو شعر لیکلی شي شاعر وي خو مګر هر شاعر زمزمه نه شي کولی بیا داسې شاعران دي چې غزل هم لیکي ښکلی غزل لیکي خو د ښکلي غزل تر څنګ یې داسې ښکلی غږ وي چې هغه خپل غزل ته په خپل هنري غږ باندې لا ښکلا ورکوي نو ته مو کولی شي زمزمه راته وکړې یو جالبه خاطره دا ده نن برنامې ته ناست وم تېره برنامه کې چې تخنیک کې وي نو ما درنه غوښتنه وکړه چې درد صاحب
ملګرو زمزمې ونه کړلې اورېدونکو نو تا نه مې غوښتنه وکړه چې درد صاحب که ته راته یو زمزمه وکړې هغه کې دې ملا سره چل کړی نه چل نه و خو زه ته چې راغللې زما غوښتنه دې ومنله بیا هم درنه مننه کوم نو زمزمه دې وکړله نن برنامې ته ناست وم نابینا صاحب زمونږ یو همیشنی اورېدونکی دی مشر اورېدونکی دی خپرونې ته زنګ وکړه چې زه تا نه یو غوښتنه لرم ما ورته وویل خدای دې خیر کړي نو نابینا صاحب وایي چې درد صاحب نابینا غوښتنه ده چې ما ته زمزمه وکړي نو ما ورته وویلې چې درد صاحب را سره نن په دفتر کې هم نشته او نه را سره په سټډیو کې شته دی تخنیک چارې په خپله وړم هر څه بس او بس مقصد هر څه زما په لاس کې دي بیا به دې زمزمه هم ورته وایي تا نه غوښتنه کوم ما غوښتنې ته پرې نه ښودو ما ورته ویل نابینا صاحب زه تا نه غوښتنه کوم چې زمزمه راته وکړه کور یې ودان زمزمه یې راته وکړله او بیا نابینا صاحب نو داسې زمزمه کوي واقعا چې لږ څوک احساس ولري حتما یې ورته د سترګو اوښکې ځي نو د هغې خو لا قرضدار دی چې په مخه ورغللي نو هغې ته خو به زمزمه کوي درد صاحب څه راته زمزمه کوي اوس زمزمه ورته وکړم خو ډېر زورور یې نه زه زورور نه یم ستا غږ زورور دی موږ دې ته مجبوره کوي چې تا نه واورو ښه یو څو لنډۍ به درته ووایم واورو نو یو سروکې به درته دوستانو هارون درد را سره دی او دی به راته سروکې ووایي لنډۍ به پکې ووایي موږ بیا په ګډه سره واورو سمه ده مهرباني وکړه درد صاحب څومره د ګلو نه ښایسته یې وایه مېلمنې جینۍ چې ته د کوم کلي راغلې څومره د ګلو نه ښایسته یې وایه مېلمنې جینۍ چې ته د کوم کلي راغلې غم دې له تا نه وفادار دی وایه مېلمنې جینۍ ته کله کله غم دې تل را سره وینا وایه مېلمنې جینۍ چې ته د کوم کلي راغلې ولې دې بند را باندې وکړه وایه مېلمنې جینۍ کور مې کولو زوی به خدای نه راکونه وایه مېلمنې جینۍ چې ته د کوم کلي راغلې څومره د ګلو نه ښایسته یې وایه مېلمنې جینۍ چې ته د کوم کلي راغلې وایه مېلمنې جینۍ چې ته د کوم کلي راغلې بس واه 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 ډېره مننه درده خوشحاله اوسېږي مقصد زما مرستې ته دې ونه کړه نه داسې غږ خدای کوي څه کوي وکړي در صاحب بیا مننه کور دې ودان چې زموږ غوښتنه دې ومنله او ایله دې لیدونکي خوشحاله کړل وګوره داسې خاندي خاندي وایي چې درد به راته بله زمزمه هم کوي که چېرته زما په زمزمه باندې د لیدونکو په خوله باندې مسکا راځي د دوی ځکه موږ او تاسې تر ډېره پورې زموږ او ستاسې لیدونکو زموږ او ستاسې هېوادوالو زموږ هیله او ارزو هم دا ده چې دوی خوشحاله اوسه البته زموږ او ستاسو هېوادوال بیا د زموږ او ستاسې په هېواد کې دغه روان تپلي جنګ یو څه مایوسه کړي خو چېرته زما په زمزمه باندې او زما په غږ باندې د دوی په خوله باندې مسکا راځي نو زه به هر وخت دوی ته زمزمې کوم بلکل ډېره مننه رښتیا هم در صاحب یادونه دې وکړله چې زموږ او ستاسې هېواد زموږ وطن جنګ او جګړو هر وګړی کړولی دی زورولی دی جړولی دی خدای دې دې وطن کې سوله راولي خدای دې دې وطن کې امن راولي در صاحب لاړ به شو لنډه دمه به واخلو او بیرته به راشو خپرونه دوام لري دوستانو زه هم نه پوهېږم خو هلته تخنیکي همکار اشارې کوي چې دمه اخلو دوستانو دمه اخلو بیرته راځو در صاحب را سره دی